الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. حضراتو دا د مرګ مسله چې دا یو عظیمه مسله ده. دا د مرګ داسې مسله ده چې موږ او تاسو ټولو ته راپېښه. او دار قرآن عظیم مبارک كل نفس ذائقة الموت دا یو جمله ده. او ثم إلينا ترجعون دا دویمه جمله ده. او دواړه جملې مبارکې كل نفس دا مضاف الیه مبتدا دی. او ذائقة الموت مضاف الیه خبر دی. كل نفس دا موضوع دا. ذائقة الموت محمول دی. پښتو کې خبره کوم. او دا کلو حرف سور د موجبی کلی دی. تیار جاوی الله فرمایي د دې اول جملې دا معنا ده چې کل نفس ذائقة الموت، هر جاندار چې دی دا سکون کې د مرګ دی. نومې جاندار به سکون کې د مرګ. نو اوس فکر کوه دا ذائقتون چې دی صيغه د اسم فاعل ده. هر یو جاندار چې دی سکون کې د مرګ دی. نو معلومه شوه چې دا مرګ به په بدن راځي او په روح په نه راځي. روح چې دی دا روح همیشه دی. یا په علیین کې وما ادراک ما علیون چې نیکبخته وي او چې بدبخته وي نو هغه په سجین کې دی. وما ادراک ما سجین. بس دا دوه خبرې دي، درېیمه پکې نشته. نو ذائقتون صيغه د اسم فاعل ده. نو په دې کې ژوند ضروري دی. مرګ څه ته وایي؟ مرګ د مرګ څه معنا ده؟ شیخ فخرالدین رازی تفسیر کبیر کې د مرګ معنا کړې ده. مرګ معنا څه ده؟ مفارقة الروح یعنی البدن، جدا کېدل د روح تی د بدن نه. دې ته مرګ وایي. دا روح په د بدن نه جدا شي، بدن مړ پاتې شي، روح پته نه لاړ شي. لیکن دا تللی چې دی د دې بدن نه دا روح چې ځي نو ډېره لویه مشکله ده. څه سوچ او فکر دې کړی نه دی چې دا
ساز موستاخیږي چې دا به څنګه حالت وي دا به څنګه حالت وي نو دا داسې حالت تروره چې داسې سختي به تا په خپله زندګۍ کې لیدلي دي داسې سختي ده د مرګ سکل ډېره مشکله مسله ده او د ذوالقرنین سلکې چې دي په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بخاری کې روایت ته ان للموت سکرات سکرات به معنی شدائد د مرګ د پاره ډېرې لویې سختۍ دي چې دا مرګ راځي او دا روح ته دې بدن نه وځي نو په دې کې سختي ډېره زیاته ده نو شیخ سلیمانی جمل په حاشیة الجمل علی الجلالین کې لیکلي دي چې موسی علیه السلام د بخاری مبارک روایت دی چې دا ختم شي نو بیا به زه نوره خبره کوم بخاری مبارک دا خبره ده چې موسی علیه السلام ته ملک الموت راغی چې راغی که نه نو موسی علیه السلام ته وی ستا روح قبض کوم ستا ټیم نږدې دی لکه وخت لږ پاتې دی وی ستا روح قبض کوم نو د موسی علیه السلام لاس دی نو په یو سوک باندې د سړي نه ساه ایستې وه او دا ملک الموت دی خو موسی علیه السلام یې پېژني نه د دې نیکانو مخالفین ډېر زیات دي د علماو د اولیاو مخالفین ډېر زیات دي موسی علیه السلام هغه فرشته په دې سپېړه وواله او چې ویې واله که نه نو سترګې یې ترې وویسته رواه البخاري هغه فرشته د خدای جناب ته لاړه خدای په عرض کې دی الله ته عرض وکړو چې یا الله ارسلتنی الى عبد لا یرید الموت وی تا زه داسې چاته لېږلم چې د هغو خو اراده د مرګ نشته وی ولې وی ما سره یې دا کار وکړو سترګې یې رانه وویسته بخاری مبارک فرمایي چې الله ورته هغه سترګه एकदम را واپس کړه او وی لاړ شه دا موسی علیه السلام ته سترګه ولې وویسته دا قانون دی چې پیغمبر د خدای نه فرشته روح علي نو مخکې به ورته وایي چې ته په دې دنیا کې همیشه یې که خدای له ورځې دا اجازه ترې نو اخیستې هغه به چې دا څوک مخالف دی بس دا اجازت پکې نو او دا امتحان و هغه سترګه ورته خدای را واپس کړه ویې لاړ شه او موسی علیه السلام ته ووایي چې زه ملک الموت یم خدای را لېږلی یم او تا زما نه سترګه وویسته اراده د مرګ دې نشته داسې کار وکړه چې د غویي په دې غویي باندې ویښته ډېر زیات دي وی د هغه په شا باندې لاس کېده ستا د لاسونو د لاندې چې څونه ویښته رالل د هر یو ویښته په مقابله کې به تا ته یو کال عمر درکم یو ویښته په زرګونو ویښته موسی علیه السلام پوه شو چې خدای حکم دی وی ثم ماذا بیا بسی وی الموت بیا به مرګي بیا به هم مرګي که په دې دنیا کې ډېر ژوند تېر شو نو بیا به مرګي دا ملک الموت دا راله
حضرت نوح علیہ السلام ته. نوح علیہ السلام ته وی چې زه ملک الموت ما او یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، اے د ټولو پیغمبرانو مشره چې ستا په سونو کال قرآن عظیم مې 950 کاله ویلي دي او دا صرف مدت د تبلیغ یې ویلې ده. 40 کاله د نبوت نه تیر دي هغه نه دي ویلې، او 80 کاله د طوفان نه وروسته پاتې شوي دي هغه هم نه دي ویلې. د ده ټول عمر چې دی 1050 کاله دی. دا قرآن شریف چې ذکر کړی دی دا موده د تبلیغ ده او دې ته اشارت دی چې د پیغمبرانو د عالمانو د دوی دا هغه ژوند دی چې د خدای مخلوق ته دعوت ورکوي. دغه ژوند له اعتبار ورکړي دی هغه 40 کالو لره او 80 کاله پس د طوفان نوح نه پاتې شوي دي هغې له اعتبار نه دی ورکړي. وی یا اطول الانبیاء عمرا کریم وجدت دنیا، وی د ټولو پیغمبرانو مشره دا دنیا د څنګه بیا موندله. نوح علیه السلام ورته څه وایي؟ کدارین لها بابان فدخلت وخرجت، زما دا عمر په دې دنیا کې داسې تیر شو لکه یو کوري د هغې دروازې 2 دروازې وي، په یو دروازه ورته راننوتم په بله دروازه دې ووتم. لا په سونو کالو زما او ستاسو عمر دی او دا عمر خو زمونږ ډېر لنډ دی. خیر وی بیا به سی وی بیا به مرګ وي بس یا الله بس ټیک ده. موسی علیہ السلام وی یا الله مرګ مې اوس په کار دی، خدا سے کار دی چې دا مقام تحت ما ځمکې مقدسې د شام ته نږدې کړه او زر مې نږدې کړه کرمیتن لکه ویشتل د مچوڼې وغیره او غش بس الله نږدې که ځمکې مقدسې ته. معلومه شوه چې مبارک ځای کې مرګ ډېر ښه دی. د بیت المقدس مبارک ځمکه ده هغې ته یې نږدې که دی په یو ځای راغی. موسی علیه السلام کې یوازې دی، هارون علیه السلام د ده نه مخکې وفات دی. موسی علیه السلام راغی داسې ښکلي چهرې او د قبر په غاړه ناست دی. دا خبره د بخاري نه ده شیخ سلیمانی جمل ده. بخاري خبره په هغه ځای ختمه شوه. هغه چې دی نو ډېر چاپېره کسان ناست دي او نوراني چهرې دي. موسی علیه السلام چې راغی وی تاسو څه کوئ؟ وی دا قبر دی. یاره وی دا خو ډېر شاداب ځای دی، سرسبزه ځای دی. دا قبر د چا دی؟ وی دا قبر چې دی وکې دی، وی دا قبر د هغه چا دی چې نن په دې اوس وخت کې په مخ ته ځمکې په الله باندې د هغه نه بل څوک ګران نشته. دی وی یا الله دا څوک دی؟ وی دا څوک دی؟ دی خو صاحب التورات دی، صاحب معجزات الباهرات دی. دا څوک دی؟ وی یاره زه کوزېږم نه دی قبر ته. وی کوشه نوراني چهرې والا ورته وی کوشه کوش شو جي. یاره به دا لحد پکې ډېر ښکلی دی. وی دې لحد کې لږ سمبل هم نه وی سمله چې سملاست که نه نو په دغه ځای کې بیا دا قبر د دو هغه نیک عمدې و پکې سملاستو او په دې کې ملک الموت راغی. نو دوه روایت دي. د دې سپېمو ته ګل ونیو، داسې وی سپېمې راکاږه ګل یې ونیوه او بل روایت دی چې سیب یې ونیوه. هر یو چې دی بس ساه یې ترې په هغې کې واخېسته، په ګل کې یې ساه واخېسته یا په سیب کې.
او بیا چې دی موسی علیه السلام پسې تبې ولګولې او دغه قبر دی عند کثیب الاحمر جناب رسول الله مبارک ته کشف شوی و هغه قبر یې لیدلی دی هغه یې لیدلی دی هغه چې دی که نه موسی علیه السلام بیا چا په خوب کې ولیده سلیمان صاحب وایي چې چا په خوب کې ولیده چې یاره داسې کار دی چې موږ ته راورسېده په سند چې تا نه خدای روح واغېسته په ګل کې یا په سیب کې چې د دې مرګ څه سختي وه که نه وه هغه سړي سره د خپل مرګ غم ما او تا سره غم دی غم دی موږ سره غم دی چېرې څه سختي د مرګ وه د زرګدن سلګی څنګه وي تا نه خو یې په ګل کې روح واغېسته وي او وی تا ته څه تکلیف ووی ما ته دونه تکلیف وو چې د چیلې نه په جون باندې په چاړه سرمن واسې څه دې خیال لګي لکه غور وکړئ وروره فکر وکړئ سوچ وکړئ او د دې دپاره تیاري وکړئ د دې مرګ دپاره چې داسې ورځ په ما ته هېڅوک هم ته بچ نه دی لہذا الله پاک ته کل نفس ذائقة الموت هر مرګ سکون کې د مرګ